بله خبره چې اوږده نه شي، بله مهمه دا ده چې راځئ دا نظام څنګه وساتو. نظام ساتل چې دی دا یوازې نه حکومت کولی شي، امارت کولی شي، او نه یوازې عوام کولی شي. دا به په دواړو ساتو. خدای مکه که کسلت وکړو په دواړو، د دواړو نه به خرابېږي، که جوړوو یا ساتو په دواړو به جوړوو. کم خلک چې ما درته وویل چې نن ستاسې دپاره ولاړ وي او ستاسې امنیت یې نیولی وي او د دې ملک د حفاظت دپاره یې قربانۍ ورکوي یا بیا هم ولاړ دي، تاسې اسانتیا راوستلې ده، هغه دربدرۍ ورکې سوې، هغه تکالیف ورک سوله. دا یو نعمت دی، راځئ د دې نعمت شکر موږ تاسې ټول ولس ادا کړو. خیر دی، هیڅ حکومت داسې نشته چې په هغه حکومت کې به نیمګړتیاوې نه وي. د دنیا پر مخ داسې حکومت نشته، خو الحمدلله استقلال مې په خپل لاس دی. د چا داسې نوس کېدلی چې د چا په غم غمجن کېږو، د چا په خوشحالي خوشحاله کېږو. نه که مې غم په خپل کور کې خفه به یو، که مې خوشحالي او خوشحاله به یو. ډېر ملکونه شته نن چې د بل چا د خواسه غم ورته راځي، د بل چا د خواسه جنګ ورته راځي، د بل چا د خواسه امنیت خرابېږي، ځکه د هغوی استقلال تر سوال لاندې دی. او موږ چې خپل استقلال په لاس ولرو، په خپله اراده کار کوو، نو انشاءالله تر څو چې خپله خدای مکه یو شی راغلی نه، د بل چا په غم به نه غمجن کېږو، د بل چا په جنګ به نه په جنګ کښې وځو. موږ باید د خپل اماراتو د خپل حکومت دغه یو حالت باید وساتو. البته که کوم ځای کې موږ تاسې مشکل ولرو، په ادارو ته راسو، تر مسؤلینو یې ورسوو، او هغه خپل د خرابتیا ځای چې په هر ځای کې وي. د دې مثال د امارت د یوې کښتۍ دي، په کښتۍ کې موږ ته ټول سپاره یو. خدای مکه که کښتۍ سروي کېږي، دې ټولو ته بې ضرر رسېږي. بل اړخ یې د امارت دی. ګورئ د امارت د ټولو مسؤلینو ته زما دا کتاب راجع دی. که موږ و تاسې غواړو چې امارت وساتو، زموږ ستاسې د ساتلو د خوا بیا همدغه لار ده چې راځئ د خلکو خوشحالي صرف په خپله اداره کې ونه لټوو. راځئ د خلکو خنداوې خالي نقل نه کړو تر مشرانو پورې. خیر دی په سل کې که 80% په خندا او په خوشحالي کې وي، په دې چې زړه خنک وي، مشرانو ته د دې بابه څه ورسېږي چې په خوشحاله سي. مګر زما او ستا مسؤلیت دا دی چې هغه 0% چې په غم وي یا په ژړا وي، دغه باید ورسوو. هره ژړا د مکره څخه نه وي. موږ باید چې څه اورو د یو هر افغان وګړي، د هر مسلمان وګړي، د هر چا یو تکلیف چې وي، باید تر مشره یې ورسوو.